Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو پرون ماخستن 8 بجې شاوخوا کابل ته راورسېدمه. نو اوس راوتلی یم. کابل په ښار کې به وګرځېږو شاوخوا. ګرمي هم ده یو څه. نو تاسو ته به د کابل د ښار ځینې برخې در ښکاره کړو، در وبېښیو. نو کابل سریز له خیر سره شروع کوو، را سره تعقیب یې کړئ. زه خپله کابل کې چندانې دغه نه یم شناخته. نو صرف دغسې یې را سره ګورئ. که تاسو هر ځای پېژنئ بس خوند پر اخلئ. دا هم د کارتۍ پروان ساحه ده. کابل ډېر ښایسته ښار ده ماشاءالله. دا مخامخ نو د کابل د غرو کورونه دي. دا هم ډېر ښه خوند کوي. د شپې بیا بیخي ښه خوند کوي، ټوله لګېږي. موږ هم ګرځو شاوخوا څوکه ده کابل په ښایسته ښار کې. ماما دا کوم ځای ده؟ نو دا د ابشارو ساحه ده په کابل کې. لاره رسېده پغمان کرغې ته تللې. دا شنه خټکي ډېر خوږ دي و ماما. هغې خواته بومي څونه غټ خټکیان. دا به د کندوز خټکیان دې خواته ډېر راځي ماما. شنه کندوزي دي. شنه د کندوز خټکیان دي او دا ژړ به نو بیا د مزاري یا ماما. کندهار هم راځي. د امان خټکي فراس هم راځي. ښه سړکان یې دي د کابل. کابل خو مرکز دی. کابل کې څوم سړکان دي د کار نو کابل ښار میوې دي، خټکي، پټرول به ور واچوو موټر ته. دغه دي خټکي. ای څنګه د خوبه راوغورځېدی. کابل ماشاءالله ډېر ښایسته ځای ده او ډېر ښایسته عوام دکې.
دا لاره تللې ده پغمان ته. کرغې ساحه ده و ماما، دا د کرغې بند ده کابل کې. کمی سوي دي. دا د کرغې بند نسبت پخوا ته اوبه بیخي ډېرې کمې سوي دي. کښتۍ وشان هم کې شته. ځای ته پغمان کې راورسېدو، سیده د افغانستان په پیسو یې عکس ته او زه یې ښکاره کړم. دغه د وینې تاک ظفر ورته وایي. دا سیدې د افغانستان 10 افغانۍ دي. کوم ځای چې مې پیسو د ښکاره کړئ هغه دا وګورئ دلته چې ما تاسو ته وویل ګوره دغه ده. دا په پغمان کې ده دا تاک ظفر. دغه ده زما شاته چې دا د افغانستان پر 10 افغانو پر نوټ باندې پر روپو باندې.
همداسې بیا دا د سیبانو درخته ده. ډېر ښایسته روزلی ده دا پارک. پغمان دره موبایل کې مې چارج هم نشته، داسې ورته وګورئ. دا و دغه طاق ظفر پغمان ولسوالۍ کې چې درته ومې ښوی ستا د افغانستان پر نوټو باندې هم ده. نو د کابل د ځینې ساحو او تر پغمانه پورې. نو دا و زموږ د نن ورځې ولاګ. تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. بای بای.